اوکے ګلابه اوس مونږه اول انډرسټینډ کوو نیگیټیو سنټنسز. د ټول نه اول خو په خپل مایند کې دا خبره کېده چې نیگیټیو سنټنسز څه ته وایي. هغه سنټنسز چې په هغې کې نو، ناٹ، نیور دا ورډز راغلي نو دې ته مونږه وایو نیگیټیو سنټنسز. اوس چې کله مونږه په فیوچر انډیفینټ ټینس کې نیگیټیو سنټنسز جوړو نو د هغې دپاره به مونږه د هیلپینګ ورب سره ناٹ ولګو. زمونږ سره دوه هیلپینګ ورب دی، یو دی ویل او بل دی شیل. نو د ویل سره به مونږ ناٹ ولګو او د شیل سره به مونږ ناٹ ولګو نو د دې سنټنسز نه به جوړ شي نیگیټیو سنټنسز. ټیک شو؟ یعنی چې کله مونږ په سنټنس کې ویل ناٹ یا شیل ناٹ دا ولګو نو سنټنس په نیگیټیو جوړ شي. اوس څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د رایټینګ دپاره د لیکلو دپاره مونږه د آی او د وی سره شیل لګو نو دلته کې به ورسره شیل ناٹ ولګولی شي. د آی او د وی سره مونږه شیل لګو نو په نیگیټیو سنټنسز کې به ورسره مونږه ولګو شیل ناٹ. دغه شانتې باقي نور چې څومره هم ناونز او پروناونز د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو د هغوی سره بیا مونږه ویل لګو او په نیگیټیو سنټنسز کې به ورسره ویل ناٹ ولګو نو سنټنسز به نیگیټیو جوړ شي. ټیک ده؟ اوس راشئ د دې سټرکچر ته وګورئ. اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به د هغې نه بعد ولګوئ هیلپینګ ورب یعنی ویل یا شیل اکارډینګ ټو د سبجیکټ. بیا به په هغې پسې ولګوئ ناٹ، بیا پسې ولګوئ د ورب فرست فارم او بیا پسې آبجیکټ. اوس کو چیرې زه د مثال په طور باندې یو سنټنس ووایم چې زه به اوبه نه څکم، میں پانی نہیں پیوں گا، نو سو آئی شیل ناٹ ड्रिंक वाटर. हम पानी नहीं पिएंगे, we shall not drink water. दगा शांति अगब उबनिस की he will not drink water. दगा शांति जनेदा अगब उबनिस की no she will not drink water. दगा शांति अवी ब उबनिस की no they will not drink water. पिशु ब उबनिस की cat will not drink water. और पिशुगानी ब उबनिस की no cats will not drink water. تاسو دې خو وګورئ چې کله د سبجیکټ په ځای باندې آی او وی راغلی دی نو د هغوی سره مونږه شیل ناٹ لګولی دی او چې کله د سبجیکټ په ځای باندې د آی او د وی نه علاوه باقي څومره هم ناونز او پروناون راغلی دي نو د هغوی سره مونږه ویل ناٹ لګولی دی. خو ګوره ګلابه په خپل مایند کې دا خبره کېدی چې ویل ناٹ او د شیل ناٹ دا د دوی دا ډفرنس، د دوی دا فرق، د دوی دا امتیاز دا مونږ صرف او صرف د څه دپاره کوو؟ د رایټینګ دپاره. مونږ چې کله لیکل کوو نو په لیکلو کې به مونږه د آی او د وی سره شیل یا شیل ناٹ دا به لګو او چې کله مونږ سپیکینګ کوو نو په هغې کې مونږه د ټولو سره ویل، ویل ناٹ دا استعمالو. ټیک شو؟ یعنی په ویلو کې تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو ووایئ چې آی شیل ناٹ ډرینک واټر، بس د ټولو سره په سمپل الفاظو کې ویل ناٹ لګوئ، آسان دی. اوکې؟ او د دې نه تاسو ته چې ما څنګه ویلي و بالکل آسان یې کې ځان ته آیل ناٹ، هیل ناٹ، دیل ناٹ نو دا د هغې نه هم ډېر زیاتو آسان دی. اوکې؟ اوس اگزامپل سنټنسز له راشئ. فار ایگزامپل زه وایم چې زه به کالج ته نه راځم نو آی ویل ناٹ کم ټو کالج، او چې په شارټ فارم کې وایي آسانې وي د نیټیو سپیکرز په شانتې نو آی ویل ناٹ کم ټو کالج. ته به کالج ته نه راځې، یو ویل ناٹ کم ټو کالج. زه به روټۍ نه خورم، آی ویل ناٹ ایټ د میل. زه به کپړې نه چینج کوم، آی ویل ناٹ چینج مای کلاتس. دغه شانتې زه به د انګلیش کلاس نه اخلم، آی ویل ناٹ ټیک انګلیش کلاس. سمپل دی او که نه دی؟ بیا چې د هغه په باره کې وایي نو he will not get up early in the morning, he will not come to college, he will not change his clothes. نو سمپل الفاظو کې په دې ځان پوهه کې چې د سپیکینګ دپاره تاسو ویل ناٹ استعمالوئ او د لیکلو دپاره د آی او د وی سره شیل ناٹ استعمالوئ او د باقیو سره ویل ناٹ استعمالوئ. اوکې؟ ښه، دا خو تاسو سمپل دا زده کړو. اوس تاسو دپاره د سپیکینګ ټاسک چې دی هغه به سي. نو د سپیکینګ ټاسک دپاره تاسو ته اسانوم پر روان وخت کې چې کله تاسو د یو کار د کولو اراده نه وي چې مطلب دا کار به زه نه کوم نو د هغې دپاره به تاسو دا نیګیټیو سنټنسز استعمالوئ. خو موږ ته خو دا پته نشته نو ستاسو د پراکټس سنټنسز دپاره ما تاسو له یو ټاسک چې دی هغه په بک کې درکړی دی، تاسو ورته وګورئ. ټیک شو؟ په پیج نمبر 16 باندې لیکچر نمبر 15 پارٹ اے نیگیټیو سنټنسز. نو تاسو کو چری وګورئ په دې کې مونږه اول لیکچر ورکړی دی
او د لیکچر نه بعد بیا تاسو ته ټاسک درکړی شوی دی چې ته به کوم کارونه سبا نه کې. نو ګورئ I'll not get up early in the morning, I'll not make ablution, I'll not take bath, I'll not go to mosque या masjid, I'll not offer the prayer, I'll not recite the Holy Quran, I'll not change my clothes. ګورئ صاحبانو دا ما صرف او صرف ستاسو د سپیکینګ د امپروف کولو دپاره لیکلی دي. چېرته هم دا اراده مه کوئ چې زه به مونځ نه کوم، چېرته هم دا اراده مه کوئ چې زه به د قرآن مجید تلاوت نه کوم، چېرته هم دا اراده مه کوئ چې زه به سحر وختي نه پاسم. ټیک ده، خو دا ما صرف او صرف ستاسو د سپیکینګ د امپروف کولو دپاره لیکلی دي چې مطلب هغه پازیټیو سینټنسز وي د هغې نه مونږه نیګیټیو سینټنسز جوړې کړي دي. اوکې، دغه شانتې چې تاسو کله د خپل فرینډ دپاره وایې چې هغه به سبا کم کارونه نه کي، یا تاسو د خپل پلار مور دپاره وایې، نو د پلار دپاره د ملګري دپاره هی او د مور دپاره د سسټر دپاره د وایف دپاره د هغې دپاره شي. نو ګوره چې زه یم چې هغه به سحر وختي نه پاسي، نو هی ول ناټ ګیټ اپ ارلی ان د مارنینګ، یا دغه شانتې شي ول ناټ ګیټ اپ ارلی ان د مارنینګ، هغه به اودس نه کي، نو هی ول ناټ میک ایبلوشن، دغه شانتې شي ول ناټ میک ایبلوشن. باقي پسې تاسو وګورئ بالکل سمپل دی and I am fully convinced چې تاسو به په اسانه باندې انډرسټینډ کړئ. اوس راته ووایئ آیا انګلیش آسان دی او که ګران دی؟ ویری ایزی دی. زم تاسو ته دا وایم چې انګلیش آسان دی، خو مین پرابلم دا دی چې مونږ صرف ټینسز وکړو او بیا پې وروستو پراکټس نه کوو. نو چې کله تاسو په دې باندې پراکټس وکړئ نو دا بالکل آسان شي. اوکې صاحبانو، ها اوس د دې نه بعد مونږ راځو انټراګیټیو سینټنسز.